به ادامه محور خوش آمدید. سید اسحاق گوهری وزیر پیشین انکشاف دهات افغانستان امروز در آمریکا درگذشت. آقای گوهری تحصیلات خویش را در دهه 70 در آمریکا به اتمام رسانید که پس از ختم تحصیل به حیث رئیس دانشگاه ساختمانی هلمند در کابل منصوب شد و بعد مسئولیت وزارت انکشاف دهات را به عهده گرفت. اتحادیه اروپا تشکیل حکومت فراگیر را برای کسب مشروعیت داخلی در افغانستان مهم می‌داند. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته هر طرحی که در آن از مردم افغانستان به ویژه بانوان مشوره گرفته شود مورد پذیرش آنان است. در همین حال انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی بار دیگر تاکید می‌ورزد که روند به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی خاموشانه جریان دارد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در گفتگو با صدای آشنای آمریکا میگوید که کابل باید از بهر کسب مشروعیت داخلی در مشوره با مردم افغانستان حکومت فراگیر را تشکیل دهد. ایجاد یک حکومت همشمول به معنی تأمین منافع کشورهای خارجی نبوده، بلکه این کار باید به خاطر مردم افغانستان انجام شود. ما هیچ نیتی نداریم که فهرست افراد را بر شامل ساختن در حکومت به طالبان تحویل بدهیم. ما هیچ علاقه بر دادخواهی به خاطر شامل ساختن وزرا و تصمیم گیرندگان حکومت پیشین در حکومت طالبان نداریم. حکومت باید به انتخاب مستقل افغانها ایجاد شود. او هرچند انتخابات را گزینه مناسب از بهر تعیین زعیم کشور می‌داند، اما می‌افزاید که هر طرح چون برگزاری لوی جرگه که مردم افغانستان در آن سهیم شوند را قابل پذیرش می‌داند. جای دادن افراد مسلکی در صدر حکومت که از عضو طالبان نباشند بسیار مهم است و از اقوام دیگر باشند، برای اینکه اعتماد سازی بسیار ضرورت است و زنان مسئولیت‌های مهم برشان باید داده شود. در نهایت آیا یک حکومت همشمول متخصص به وجود می آید یا نه خیر؟ اگر بله، می تواند هم مشروعیت داخلی بدهد برای یک نظام و هم می تواند قناعت جامعه بین‌المللی را کسب بکند. حکومت همشمول مبارزه با هراس‌افکنی، حقوق بشر و حق تحصیل به دختران از پیش شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت در افغانستان است که بارها بر آن تاکید شده است. رسمیت پیژندل هغه مراحل دي، خو هغه غږ پورته کول هغه به خپل ورځ راشي نو هغه به دنیا سره به یو دلیل چې هغه دوی کوم وجه تعطیل کوي خو موږ په فکر باندې دلته شرایط پوره شوي دي، نور باید دغه ډب مات شي. هرچند که شماری از نمایندگی‌های سیاسی کشورهای جهان در افغانستان فعالیت دارند، اما با گذشت نزدیک به 7 ماه هیچ کشور امارت اسلامی را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. این موضوع را به کنکاش میگیریم با مهمانان شریک در بحث: دکتر نادر افغان آگاه سیاسی و بشیر حاطف معاون انستیتوت صلح افغانستان و همچنان عزیز مارج دیپلمات پیشین با ما همراه هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، شبتان بخیر. به بحث امشب خوش آمدین. آقای افغان، بحث را با شما آغاز میکنیم. چرا بحث حکومت فراگیر در افغانستان از سوی بیرونی ها انتقاد میشه؟ دلایلش چی است؟ تشکر تاسو ته جناب حاتب صاحب ته، معارج صاحب ته او ټولو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. طبعا په نړۍ کې به ډېر کم نظامونه وي او یا به نه وي چې هغه د ساختار او جوړښت لپاره یو داخلي مشروعیت ونه لري. په افغانستان کې متاسفانه له دې تېرو څلورو لسیزو را په دې خوا دې شي ته ډېره کمه توجه شوې ده. دا یوازې طالبانو حکومت نه ده چې موږ انتقاد پرې وکړو چې دا همشمول نه ده یا باید همشمول شي، بلکې له دې نه مخکې هم حکومتونه چې جوړ شوي دي، که د منتخب حکومت په نوم باندې وو، که د انتخاباتو د پروسې له لارې وو، که د لویې جرګې له لارې وو. هغه جرګې او انتخابات هم په حقیقي معنا باندې د ملت انتخابات نه وو، بلکې د خارجیانو لخوا به تعینېدل. نوم او شکل بیا دا و چې دا انتخابات و یا دا جرګه وه. خو درسته خبره ده، په دې کې شک نشته چې نړۍ دې ته منتظره ده چې د افغانستان اسلامي امارت چې د افغانستان ټول ولایتونه ورسره د نظام په اختیار کې ده. ګرچې دا نظام دوی په د جنګ په واسطه باندې نیولی ده، د زور په واسطه یې نیولی ده، ولې د دې د مشروعیت لپاره یوه قانوني لار په کار ده. تر څو چې دغه لار دوی عملي نه کړي، پیاده یې نه کړي، بې له شکه چې نړۍ به همدغه اعتراض په دې باندې لري او د افغانستان خلک هم دا غواړي چې
یا د انتخاباتو لارې یا د لوی جرګې لارې دې ته یو مشروعیت ورکړل شي، اقلیتونه په نظام کې خپل ځان وویني، د میرمنو لپاره د تحصیل او کار زمینې برابرې شي، د مطبوعاتو ازادي، د بیان ازادي تضمین شي او ټول هغه بین المللي میثاقونه چې افغانان ضرورت ورته لري. په تېرو نظامونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې فعال غړی و، هغه بیرته تامین شي او نړۍ سره د افغانانو او د افغانستان رابطه راکړه ورکړه، تجارت دا ټول بیرته شروع شي، ځکه افغانستان په دې کره کې په دې نړۍ کې بې له روابطو، بې له ضوابطو، بې له مشروعیته، بې د خلکو له رایې و له نظریاتو نه حکومتونه چلول، زه فکر کوم دا د افغانان په ګټه نه ده. برمیگردیم روی گام هایی که باید برداشته شود و روی راهکارهای صحبت میکنیم. اما آقای حاطف، شما به برنامه خوش آمدین. در همین نزدیک به 7 ماه کشورها پشت حکومت همشمول گرفتن و در اعلامیه هایشان در کنار سایر موضوعات دیگه که مطرح میشه هست. چرا؟ تشکر. سلام خدمت شما دکتر سبوان، جناب معارج صاحب و تمام بیننده و شنونده های محترم. من میخوایم از 2 زاویه بسیار کوتاه به این مسئله بپردازم. یکی در کشورهایی که تحولات مثل افغانستان به حکم میپیوندند و یا ای که در نتیجه یک کودتای نظامی حکومت ها تغییر میکنه، بدون شک موضوع به رسمیت شناختن اونا موکول میشه به برخی از اجراعات یا قدم هایی که باید برداشته شود. این معمول است. بله معمول است. تنها مسئله افغانستان نیست. میزان محبوبیت حکومت در میان مردم محاسبه میشه، حاکمیت حکومت بر تمام قلمروش محاسبه میشه و این میتونه یک امتحان باشه به عنوان کارخانگی برای این به عنوان معیارهای غیر رسمی اما عملی و پذیرفته شده مطرح است که یکی تغییر حکومت یا تغییر رئیس جمهور از طریق انتخابات است که حرفی نداره. اما اگر کودتا میشه یا انقلاب میشه، حوادثی مثل افغانستان میشه، باز جهان با او برخورد مشخصی داره. 3-4 فاکتور در نظر میگیره تا چه حدی بر تمام جغرافیای خود حاکم است، تا چه حدی در داخل از محبوبیت و مشروعیت برخوردار است، تا چه حدی میتونه سفارشات بین المللی را بپذیره و تا چه حدی میتونه این سفارشات در عمل پیاده بکنه. این نکات اونا در نظر میگیرن. یعنی اصل برخواستن امی ادعای حکومت همشمول من فکر میکنم امیست. مگر در افغانستان ما در 2-3-4 ماه گذشته شاهد برخی از رویدادهایی هستیم که بیانگر یک نوع تفاهم عقب پرده میان افغانستان و جامعه جهانی است. از زمانی که مذاکرات در دوحه آغاز شد، حدود 4 ماه قبل به اشتراک سرپرست وزارت خارجه افغانستان، بعد از او نشست نروژ برگزار شد. کشورهای عضو کنفرانس ممالک اسلامی نشست‌هایی را داشتند. نشست‌های بسیار بزرگ بود، در او کشورهای بسیار بزرگ شرکت کردند، شخصیت‌های مهم شرکت کردند، اعضای جامعه مدنی شرکت کردند. اما نتایج گفتگوهایی بود که ما تاکید داریم روی بیشتر شدن کمک‌های بشری. این خودش میرساند که در عقب پرده بحث‌های دیگه جریان داره، تا ای که برخی از مقامات خود امارت اسلامی این حرف به زبان آوردن که برای ما یک لیست 15 نفری سپرده شده که اونا باید در حکومت همشمول شرکت بکنن. یعنی ما در کجای کار هستیم؟ بله امیر ما میخوایم بگویم. بعد از او امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفت که ان قریب کشورهای مهم افغانستان به رسمیت خواهند شناخت و حالی هم انس حقانی میگه اطمینانی را که اینا دارن و همچنان اطمینانی را که جهان داره امی است که در عقب پرده یک سلسله توافقاتی صورت گرفته. موقتنامه شورای امنیت سازمان ملل چیزی دیگه بود، مثلا گفتن که به مدت نامعلوم بحث به رسمیت شناختن به تعویق افتاد. به هر حال به شما برمیگردم. ببخشید او تأخیر موکول به شرایط است. سازمان ملل بارها گفته که اگر حکومت همشمول ایجاد شود، اگر برای زنها
در حکومت فرصت داده شود. روز گذشته مقامات امارت اسلامی در دیدار خود با گروه متخصصین پذیرفتند که وزارت زنها است و دوباره فعال خواهد شد. این قدم هایی است یک جانبه از طرف جهان برداشته نمیشه، هم از طرف افغانستان هم از طرف جهان، و اطمینان هایی هم که وجود داره بنابر توافقاتی است که صورت گرفته. بسیار زیاد تشکر. به شما برمیگردم. آقای معارج، سلام بر شما. شما به برنامه خوش آمدین و ما در مورد حکومت همشمول سخن میزنیم، در حالی که امارت اسلامی میگه که ما تمام شرایط پوره کردیم و بحث به رسمیت شناختن حتی میگه خاموشانه جریان داره و روی از اون بیشتر بحث خواهیم کرد. اما چرا انتقادها، موضع‌گیری ها کم نشد و برای کسب مشروعیت داخلی موضوع را مهم میدانند؟ من لازم تاسو قدرمنو ملمنو ته لیدونکو ته زه کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره دغه نړیوال چې وایي په ټولشموله حکومت باندې ډېر تاکید کوي، دا ښه خبر ده. ټولشموله حکومت چې ټول افغانان پکې سهم ولري، متخصصین، پوه کارشناس خلک، وطن ته ژمن خلک، پوه خلک راسي، د هېواد چارې کار اهل کار ته وسپارل سي، دا په ټوله کې ښه خبره ده. خو دلته یو بل سوال پیدا کېږي چې نړیوال چې په دې باندې تاکید کوي، د نړیوالو مطلب د عام شمول نه څه شی ده؟ دا به تعریف کړي، دوی به له خپل زاویې نه تعریف کړي. که چېرې وایي چې نه موږ نړیوال یو، مثلا د نړۍ سټنډرډ حکومتونو ته ګورو، په د بشري حقوقو ته ګورو، ایکوال اپورچونټي او مساوات ته ګورو، خو په عربستان سعودي کې یو کورنۍ پاچاهي کوي. ولې هغه سره تاسو بیا معاملې هم لرئ، په تیل هم ترې اخلئ، نو ښه سره ښه چلند هم سره کوئ، په نړیواله کچه په لوی سټیج کې کېنوئ. یا ایران کې مثلا هلته سني مذهب اجازه نه لري چې په حکومت کې کښېني، یا بلوچان یا کردان یا ترکان، دوی ته ولې دا غږ نه کوي؟ تقریبا 50 قوم دي په خپل ایران کې. یا تاجکستان کې تنها یوه کورنۍ پاچاهي کوي، حکومت کوي، هلته تقریبا 15% تاتارانو، روسانو، ترکانو، ازبکانو، هلته نور قومونه هم شته. یا مثلا په پاکستان کې تنها پنجاب حکومت لري، یا په اروپا کې اکثره یو بل حکومت کوي. نو خبره په دې کې ده چې تاسې ولې هغه ته دقیق نه وایئ. یا راسې واضح دي وایي چې موږ پخواني ډلې تپلې، هغه راولو او دا قرارداد په دوحه کې سوی ده. په دوحه کې دا تفاهم و چې راتلونکی حکومت به د بین الافغاني مذاکرو په پایله کې د طالبانو او د اوسني حکومت چارواکو په ګډ شموله موقت حکومت جوړېږي. نوم به یې امارات نه اسلامي دولت یا اسلامي جمهوریت وي. نو دغه ماده که نقشې دا بله خبره ده، دا د دوی کار ده. رابسو طالبانو ته. ښه طالبانو، تاسې چې اوس فعلي حال کې په اوسني حالت کې په منځوي حالت د افغانستان کې تاسې پوهېږئ چې زجر ملت وړي. دلته مثلا اقتصادي ناورین شته، بشري ناورین شته، ماشومان تقریبا د صفر حالت کې ژوند کوي، سوی تغذي دي، بحران دی، مړینې زیاتېږي. نو دا دولت و سمبال دا شان نشي کولی. نو بیا دغه باني او دغه دلایل ولې نړیوال ته پرېږدئ؟ ولې په حکومت ته تغییر نه راغلی؟ نو یا راسئ په واقعیت باندې ملت ووایي چې د په دې شاته خبره څه شی ده، تاسې په څه شی که تېرې نه وایي او دلته تغییر نه راوړئ، په لوی لاس باندې نه راوړئ. موږ مزدور دا نه ده چې تاسو چې هغه غاصبین او غله و، شر و فساد و هغه خلکو چې فساد یې کوه په وطن کې او دغه فسادونه یې خراب کړه، هغه راوړئ. پاک ژمن مسلکي کسان دي. که چېرې دا نه راوړئ، بیا نو د والیبال لوبه ده، یو پاس ورکوي بله شوټ کوي. نړیوال حتما سره هماهنګي لري. بښنه غواړم د آخري خبره، حتما نړیوال هماهنګي ورسره لري چې موږ به دا خواهش کوو تاسې دا کار مه کوئ. مطبوعات و خلک دنیا ټول به همداسې مصروف ساتو، فرصتونه به ساتو، حالت به ګنګ ساتو. بیا د پردې شاته کېدای شي کومه بله پروژه وي، یا و د اوکراین مسله و د پاکستان روسیې مسله به چین و دا به اولویت لري، هغه به خلاصېږي. بیا به راځي یو پروژه به افغانستان ته یې لپاره دا به داعش خراسان به وي او د څه مشکلات به وي. نو را دې سي که طالبان رښتیا د مسؤل په صفت، یو دولت په صفت ملت ته د ټول واقعیتونه ووایي چې حداقل دغه مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. بسیار زیاد تشکر. آقای افغان، در همین نزدیک به 7 ماه امارت اسلامی چرا نتانست که در مورد حکومت همشمول به جهان نشان بده که قناعتش حاصل بکنه با توجه به تغییر تبدیل هایی که شد؟ انتقادهایی را به همراه داشت، گفت که یک گروه هست و یک دست هستند و انتقادهایی را به همراه داشت. چی باید میکردن در همین مدت؟ په دې وخت کې خو رښتیا هم کلیوي خو وګورو د 7 میاشتې ډیر وخت هم نه ده، اما بیا هم ډیر زیات وخت په دې کې باید ډیر مثبت تغیرات راغلي وای. سره له دې چې دوی امنیت تامین کړی د افغانستان ټول یو لاس ته او جنګ پای ته رسېدلی ده، د قدرت ججرې ختمې شوي دي، فساد او هغه مشکلات چې پخوا دلته موجود وو هغه ټول مسایل یو طرفه شوي دي.
اما په مجموع کې د افغانانو فرار له وطن نه کدرونه ټول افغانستان نه وتلي دي، سرمایه د افغانستان نه بیرون ته ولاړه ټوله، او په افغانستان کې چې دا کوم خلک پاتې دا په یو غیر مطمئن حالت کې ژوند کوي. دوی مطمئن نه دي، دوی نه پوهېږي چې مثلا په افغانستان کې سیاسي نظام راتلونکی نظام به څه ډول نظام وي. آیا دا وضعیت به دوام وکړي؟ که دا وضعیت دوام وکړي، دا د دې وضعیت دوام هم د افغانانو په ګټه نه ده، ځکه په دې کې موږ تر اوسه پورې هېڅ بنیادي داسې کار نه ده سوی چې خلکو ته کار نه پیدا سوی، خلکو ته د معیشت د ژوند د ضرورتو په خاطر باندې اقتصادي مسایل ټول په ټپه ولاړ دي، د نړۍ سره راکړه ورکړه نه لرو، او بیکاري خپل اخري اوج ته رسېدلې ده. حتی د افغانستان 95% د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې هره ورځ که تیریږي په نظام او په دې موجوده حکومت باندې د خلکو انتقاد یا علني یا په مخفي ډول باندې دې ته لمن وایي کېږي چې انتقاد باید وشي چې دا حکومت ونه سوای کولی چې د افغانانو اساسي مشکلات حل کړي. او د دې مشکلاتو د حل یوازینۍ لار دا ده چې د داخلي مشروعیت سره سره چې جهاني مشروعیت له داخلي مشروعیت نه منشا اخلي، دوی باید موجوده نظام یو اساسي چوکاټ ته واچوي. افغانان باید اساسي قانون ولري، بیرغ ولري، ملي سرود ولري. اوس خلک نه پوهېږي چې دغه موجوده نظام چې دلته د چارو واګې په اختیار کې لري دا د روزمره کارونه د کوم قانون په اساس باندې مخ ته وړي. پخوانی قانون دوی معطل اعلان کړی ده، نوی قانون وجود نه لري. دا یو ډول خلا ده. په دې خلا کې درسته ده لکه مخکې چې میلمنو ورته اشاره وکړه، که نړیوال ټولنې سره دوی د پردې شاته کوم پټه معامله کړي، په دې کې شک هم نشته، او تر ډېره حده پورې دغه څه چې روان دي دا داسې معلومیږي چې کوم معامله شاته سوې ده د پردې شاته. اما ملت ته دا واضح نه ده. ملت دواړو خواو نه وضاحت غواړي. تیر حکومت ته متاسفانه کړنې دا وي چې هر څه به په استخباراتي ډول باندې له خارجیانو سره په مشوره پټ په مخ باندې وړل. ملت له ډېرو مسایلو نه خبرېده. درسته ده چې انتقاد به کېده، په حکومت باندې وکېدلې، اما اساسي مسله دا وه چې هر څه به خارجیانو غوښتل هم په حکومت باندې تحمیلېدل، هم په ولس باندې تحمیلېدل. د دې موجوده امارت لپاره دا لازمه ده چې دوی په وضاحت باندې ملت ته دا واضح کړي چې دوی آیا دغه موقته اداره تر څه وخته موقته ده، دوی به څه وخت دغه موقته اداره پای ته رسوي، او داسې مرحله په مرحله باندې دوی باید دا وضاحت ورکړي چې دوی داخلي مشروعیت لپاره څه ډول پلان لري، څه ډول یوه اداره باید رامنځته شي. همه شمول د دوی تعریف هم له همه شمول نه تر اوسه پورې صحیح تعریف نه ده. دغه امارت چې کوم تعریف وړاندې کوي چې د دوی نظام همه شمول ده، دغه همه شمول هم نه دنیا ته د قناعت وړ ده نه د افغانستان خلکو ته. دوی باید افغانانو ته قناعت ورکړي چې د دوی په نظر باندې همه شمول یعنې څه، او د نړیوالې ټولنې تعریف او د دوی تعریف څه تفاوت لري، دا باید واضح شي. بسیار خوب. از آقای حاطف همین موضوع را میپرسیم که حالا با توجه به اینکه امارت اسلامی میگه که حکومت تمام شرایط پوره کرده، همه شمول است و بارهای موضوع را گفته، و در اون طرف جهان میگه نیست. تفاوتش چی است دو طرف که ادعا میکنه؟ یعنی اصلا وقتی اتحادیه اروپا میاد در مورد مشروعیت داخلی افغانستان صحبت میکنه، میگه که مهم است، و در اون طرف بحث مردم و زنا را مطرح میکنه. مردم زنا کی هستند؟ و در کنارش آقای افغان هم صحبت داشتن در قسمتی از صحبت‌هایش که مردم هم باید بفهمه که در مورد افغانستان چی میگذره. جهان تا به حال نتونسته یک تعریف واحدی از حکومت همشمول ارائه بکنه، و این چیزی است که بدون شک امارت اسلامی را تشجیع میکنه تا ای که حکومت خود هم شمول تعریف بکنه و بالای جهان هم انتقاد بکنه که شما یک مدل، یک نمونی از حکومت هم شمول ارائه بکنین. اونا نتونستن. خب میگن که خود مردم افغانستان و زنا تصمیم بگیره در مورد حکومت هم شمول. خب اتحادیه اروپا نمایندهش در همین گزارش هم گفت. اونا گفته‌های متفاوت دارن. یک بار از اتحادیه اروپا شروع تا سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه ما، یک بار میگن تمام جریان‌های سیاسی در حکومت شریک باشه، یک بار میگن تمام اقوام در حکومت شریک باشه، یک بار میگن تمام مذاهب در حکومت شریک باشه، یک بار میگن زنا و جوانا در حکومت شریک باشه، و یک بار هم میگن تمام مردم افغانستان شریک باشند. اما یک فرمول مشخصه تا به حال نتونستن ارائه بکنن. اصلا
چیزی که باید دنیا مطرح بکنه که او بحث حکومت متخصص است، بدبختانه مطرح نمیکنه. چیزی را که جهان باید مطرح بکنه که او بحث حکومت مجرب است، مطرح نمیکنه. چیزی را که جهان باید مطرح کنه که بحث چهره‌های پاک و ناآلوده در حکومت است، او را مطرح نمیکنه. اونا دیدگاه خود را دارن و بالاخره خلق امارت اسلامی هم به تنگ شد. گفت که برای ما لیست 15 نفری را سپردن. به این معناست که اونا چهره های مشخصی را میخواین در حکومت شریک شوه و این بحثای یقه پرده هم روی همین مسئله بوده. اگر در نروژ بوده یا در دوحه بوده، در نشست‌های دیگه بوده، روی همین مسئله تا به حال به اصطلاح عوام چانه‌زنی جریان داره. اونا چهره‌های مشخص. بله. جهان در مورد حکومت همه شمول به گفته شما به یک نتیجه نرسیدن و ندارن تا هنوز یک فرمول مشخص، چطور میتونن که با افغانستان همکاری بکنن، کمک کنن به یک نتیجه برسانن؟ فرمول مشخص جهان میتونه ارائه بکنه اما نمیکنه. دلیلش است که در عقب پرده با امارت اسلامی داخل تماس است به منظور شامل کردن برخی از چهره ها در حکومت و اینا هم بدون شک روی چهره ها ملاحظه دارن که این چهره ها نه شاید کسای دیگه که بتونن حکومت هم شمول بسازن. اما چیزی که آقای نیکلسون میگه که ما هیچ علاقه بر دادخواهی به خاطر شامل ساختن وزرا و تصمیم گیرندگان حکومت پیشین در حکومت طالبان نداریم. خب یکی بحث حکومت پیشین است، اما یکی چهره هایی است که اونا ارائه میکنن. تمام چهره هایی که فهرست میشه از طرف جهان وزرای حکومت پیشین نیستند. کسایی هستند که مخالف حکومت پیشین هم بودن، خود اپوزیسیون حکومت پیشین هم قلمداد میکردن. اما چیزی که جریان داره، ببینین وقت نماینده امریکا در مورد زنای افغانستان با کشورهای اسلامی صحبت میکنه، میگه شما بالای حکومت افغانستان فشار بیارین با قطر و با عربستان و سعودی، بله، حقوق زنها را تامین بکنن، که به تعقیب 2 روز بعدش که کنفرانس ممالک اسلامی در کابل دفتر باز میکنه. این حوادث با هم پیوند داره، به این معنا که به توافق نزدیک شده حکومت افغانستان با جهان. حالا باید مقدماتش ریخته شود. به احتمال زیاد که دفتری را که کنفرانس ممالک اسلامی در کابل باز کردن یک دفتری شود که ارتباط افغانستان با جهان تامین بکنه، زمینه تفاهم بین کشورهای اسلامی و از اون طریق با کشورهای دیگه مساعد بسازه. و این طرف چراغای سبز در کابل روشن میشه، گفته میشه که ما وزارت زنان را دوباره فعال میسازیم. به این معناست که در عقب پرده یعنی خبرهای خوش در راه است. تفاهماتی صورت گرفته، اطمینانی که از به رسمیت شناختن داده میشه هم امیز. و ما شما میبینیم، بسیار ببخشید حرف مطول کشید، چراغای سبزی که یکی پی دیگه از طرف امریکا روشن میشه. یک بار در قسمت معاملات بانکی سهولت ایجاد کردن، بار دیگه بار دیگه قربانیان 11 سپتامبر برمیخیزن و از حکومت میخواین که پولهای افغانا را دوباره بتین. این بدون سازماندهی حکومت امریکا ممکن نیست. و ما شاهد تظاهراتی بودیم در امریکا، در لندن. جناب مارش بدون شک یکی از کسایی بودن که سازمانده او تظاهرات در لندن بودن. این همه حوادث به گونه تصادفی شکل نمیگیره. به این معناست که زمینه های از قبل جستجو شده، نشانه‌هاش دیده میشه. بله، تا اینکه یک تفاهم ایجاد شد. بسیار تشکر. آقای مارش، من این پرسش از شما مطرح میکنم به خاطر که نماینده اتحادیه اروپا در گفتگو با صدای آمریکا گفته که از بهر کسب مشروعیت داخلی در مشوره با مردم افغانستان حکومت فراگیر تشکیل شود. مشروعیت داخلی چی است؟ ګوره دلته اصل خبره دا ده، موږ باید نړیواله ملامت نه کړو، نړۍ ته باید ډېر هغه ونه کړو، داسې یو پارلمنټ جوړ نه کړو په دې څه نړیوال داسې کوي او هسې کوي دا خبرې. اصل خبره دا ده چې ملامت واقعا موږ یو. تاسو وګورئ 1 میاشت تقریبا د طالبانو حکومت ته دلته یو ستاندرد حکومت نه جوړېږي، یو معیاري حکومت نه جوړېږي. هغه حکومت چې د نړۍ سره هم تعامل ولري، د نړیوالو کنفرانسونو قواعدو ته لکه سعودي و لکه ایران، لکه مثلا مصر، اندونیزیا، ستر اسلامي هیوادونه، هغه هم کې دننه چې تاسو پوښتنه وکړله، مشروعیت د خلکو مشروعیت ده، له خلکو سره خبرې شریکول دي، د خلکو نه رایه اخیسته دي، جرګې جوړول دي. ورته دوی ویل چې پخوانۍ ټاکنې مثلا درغلي وي یا جرګې تقلبي وي یا دا وي، دا به ومنو، دا خو هغوی کړي دي. تاسې خو مه کوئ، دا خو پرما نه کېږي چې مثلا پخوا جرګې خرابې وي دا وي موږ په دې نه کوو چې موږ یعنې خرابې کوو.
یعنی موږ هم درغلي کوو خو تاسې خو امنیت لرئ یو لاس عدالت پلی کوئ شریعت پلی کوئ راسې سم سوتره واقعي حکومت جوړ کړئ دلته د خلکو مشروعیت یا د خلکو په رایه ولو که هر ډول حکومت جوړ کړئ تاسې د خلکو په خوښه باندې نه اتحادیې اروپا نه دنیا هېڅوک په تاسې نیوکه نه کوي قانون باید منځته راوځئ قانوني مشروعیت باید منځته راولئ خلکو ته باید صح ورکړئ په اداراتو کې دا پټې معاملې او دا مسایل خو خلکو سواز روزګار یو اعلان کوي وایي موږ نږدې سوي یو مثلا نړیوال چې په موږ په رسمیت وپېژني په کوم سیستم په کومه پالیسي کوم میکانیزم تا جوړ کړی ولې ملت سره نه شریکې واضح راسه ملت ته ووایه کنفرانسو ته ځي مثلا ډېر نړیوال ستر کنفرانس دا ټول امتیازات دي د افغانستان لپاره ناروې ته ځي مثلا څو ورځې وروسته په چین کې د ګاونډیانو ټولو د سیمې هېوادونه او چین او ګټه همسایه او صنعتي حکومت دلته یو کنفرانس کېږي دې لپاره اجنډا باید جوړه کړي بېرته لاړ سي بیا راسي ملت ته باید واقعیتونه باید دلته وویل سي عقاید په خلک په سترګو ویني دوی هېڅ اقدام نه ورته کوي په رڼو سترګو باندې موږ ګورو چې د پاکستان سفیر لکه تور مکناټن یعنی واقع سره یو په مکناټن و لکه د دې خاورې یو لوی سوپدار یا لارډ په شکل باندې دوی احضاروي خپل سفارت ته او دوی ورځي په سر باندې ورته لونګېږي د افغانستان په استازیتوب باندې د همکارۍ د اسلامي همکارۍ سازمان له مشر سره خبرې کوي لابیګري کوي بدون معیار د کنوانسیون د شیکاګو ویانا بدون د اساسات خدمات دیپلوماتیک بدون د پروتوکول دیپلوماتیک رسمانو ته عمل کوي او هېڅوک نشي مخې ته ورته ودرېږي چې ولې دا رقم کارونه کوي هر د اقل که هغه کم کوي خو ملت باندې بد لګي ملت ته شک جوړوي دا خو ملتونه د اتحاد وظیفه نه ده د کاره ده چې هغه هغه مکناټن ښه و مکناټن به امیر عثمان خان ته یا مثلا شیر خان ته یا شاه شجاع ته خبرې کولې خو امریکا کو د مستقیم عمل دلته کوي دغه بخښنه غواړم دغه ګناه واقص خپله په ملت کې په دولت طالبانو کې موجود دي بنا دې ته موږ ویل چې دا کوم پروژه ده او دا جز د پروژې دی که نه وي باید دغه پلمې و بانې مسایل باید رفع کړي بسیار خوب بحث ما ادامه دارد و حال هم میان برنامه کوتاه داریم برمیگردیم به ادامه محور خوش آمدید آقای افغان در مورد حالا بیایم روی همین نماینده اتحادیه اروپا یک کمی تمرکز بکنیم روی صحبت‌هایش که میگه که اتحادیه اروپا خواهان حکومتی در افغانستان است که به شمول مردان زنان نیز باید در انتخاب زعیم و سیاست‌های کشورشان نقش داشته باشند و خود را ببینند مخصوصا مردان افغانستان و زنان افغانستان گفته یعنی چی باید شوه پس از این د افغانستان خلک هم دا غواړي چې دوی ټول که میرمنې دي که نارینه دي ټول که سیاسیون دي د افغانستان زعامت په ټاکلو کې دوی نظر ولري دوی رایه ولري ځکه په نړۍ کې اکثریت مطلق هیوادونه حتما تاسې ګورئ چې هغه نظامونه اکثره منتخب نظامونه دي او بېدون له دې نه امکان نه لري که دوی نړۍ په رسمیت هم وپېژني په دې شکل باندې چې دا اوس روان دي زه فکر کوم دا به د افغانستان لپاره ډېره ګټه ونه لري یوازې رسمیت شرط نه ده بلکې د رسمیت لپاره دوی باید خپل شرایط پوره کړي افغانان باید وخت دا ابتکار کړی وای د امارت مشرانو دا ابتکار کړی وای چې اما کابل بسیار خوشبین است مثلا آقای نسقانی میگه که بحث به رسمیت شناختن خاموشانه جریان داره و در کنارش میگن که با کشورها در تعامل هستند با خیلی از کشور خو خوشبینی خو دوه ډوله تعبیرولای سو یو دا چې لکه مخکې چې اشاره ورته وسوه د پردې شاته هغه څه چې مخکې توافق پرې سوی ده د هغو په اساس دوی د امریکا متحده ایالاتو امارت د یو توافق په جریان کې دي او د هغه توافق په اساس باندې مخ ته ځي دا بیل بحث ده یو دا بحث ته چې د افغانستان خلک د 40 میلیونه انسانان ولس من حیث د افغانانو من حیث د خاورې د مالکینو من حیث د خاورې د اوسیدونکو خپل نظام د نړۍ په آینه کې وګوري خپل ځانونه په نظام کې وګوري دا مهمه ده او دغسې یو نظام رامنځته شي چې زه هم دلته اعتراف وکړم چې دا نظام د نړۍ په معیاراتو برابر ده د ولس په معیار برابر ده د افغانستان خلک په دې کې شامل دي هر څوک په نظام کې ځان وویني نو دغسې یو نظام لپاره متاسفانه تر اوسه پورې کار نه ده سوی او زه امیدواره یم چې له دې نه اضافه که معامله سوې یم د دې په منځ کې باید ملت ته واضح شي او که معامله نه وي سوې نو
د دې دلایل باید وپوښتل شي چې تر اوسه پورې دغه په رسمیت باندې چې نه پېژندل کېږي د دې علت څه شی ده او په راتلونکي کې د دې پایلې د دې عوامل د دې عواقب لکه دا څرنګه چې اوس تاسې ګورئ چې د افغانستان نه متاسفانه نخبګان ټول خارج ته ولاړل، کدرونه ټول خارج ته ولاړل، اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو روان ده، خلک بیکاره دي، د 95% خلک دا اوس عاجلو مرستو ته ضرورت لري. په دغسې یو حالت کې بیا هم خپل مسایل ټول مثبت ارزیابي کول زه فکر کوم دغه خپل ځان ته دوکه او بازي ورکول دي او افغانان شدید ضرورت لري، یو با مسؤلیت نظام ته ضرورت لري، یو قوي نظام ته ضرورت لري، یو مسؤول نظام ته چې هغه د ټولو مسایلو په وړاندې د قانون په وړاندې ولس وکولی شي راسي او د قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلین هغه مسؤول وبولي او له هغو نه د خپلو ټولو مسایلو په قانون په چوکاټ کې پوښتنه ځینې وکړي او خپل حقوق وغواړي. مقامات کابل هر از گاهی در بحث مشروعیت داخلی ایره میگن که مردم از ما حمایت میکنن، ما حمایت مردم داریم. چقدر مردم فکر میکنین شما به عنوان یک تحلیلگر حس میکنین که خودشان در حکومت میبینن؟ خلک خو بلا شکه چې په مقایسوي ډول باندې د دوی له ډېرو کارونو نه چې پخوا حکومت کې هغه نه و سوي د هغو نه ډېر خوشحاله دي. مثبت نقاط ډېر زیات دي او د هغو مخکې یاداورې وکړه چې مثلا امنیت تامین شوی ده، ملوک الطوایفي چې مخکې وه او د قدرت جزیرې وې دا له منځه تللې دي. افغانستان تر یو واحد قلمرو واحد حاکمیت لاندې ده. فساد اداري او هغه نور مسایل چې تر یوې اندازې پورې دلته موجود و هغه له منځه تللي دي. اما په ټوله کې د خلکو تمه او توقع دا ده چې اوس خو نو امنیت هم راغلی ده، افغانستان ټول تر واحدې قومندې لاندې ده. اوس دې ته زمینه برابره ده چې باید انتخابات وشي، شفاف انتخابات ته زمینه برابره ده، د میرمنو کار ته زمینه برابره ده، د میرمنو تحصیل ته زمینه برابره ده، بهترین شرایط ورته برابر دي. اما اوس لازمه ده چې په دې کې اقدام وشي او داسې یو نظام رامنځته شي چې په هم په شرعي لحاظ باندې هم د افغانانو د ارزښتونو مطابق په ټولو مسایلو کې دوی داسې اقدامات وکړي چې هم نړۍ سره په مخ ولاړ شي، نړۍ هم قناعت ورسره وکړي او ټول هغه مشروع غوښتنې چې په هغه کې د افغانانو لپاره هېڅ مشکل نشته منل یې ډېر اسانه دی او د افغانستان په ګټه دي، د نظام په ګټه دي، دا باید دوی ومني. بسیار زیاد تشکر. آقای حاطب، حکومت همشمول مبارزه با هراس‌افکنی، حقوق بشر و حق تحصیل به دختران از پیش شرط‌های جامعه جهانی است. فکر میکنید در همین 7 ماه چقدر کار پیش رفته، در کجای کار قرار گرفتیم و چقدر گام مانده که باید برداشته شد؟ بسیار خوب. من فکر میکنم نتیجه گفتگوها و تفاهماتی که بیشتر آشکار نشده همی بوده که هم جامعه جهانی در موضع‌گیری های خود تغییر وارد میکنه و هم حکومت افغانستان. ما دیروز شاهد یک رویداد دیگه بودیم. محصلین از اکادمی پلیس فارغ شدن و در میان اونا دخترها هم بودن. آقای سراج‌الدین حقانی برای اولین مرتبه در حضور مطبوعات ظاهر شد. معنایش است که دیگه لیست سیاه هم ماهیت خود از دست داده. چهره خود آشکار کرد و گفت که خواهرها و برادرای ما از اکادمی پلیس فارغ شدن و اینا میرن به خدمت میپردازن. تغییراتی که در سیاست ها آمده تا چه حدی است. در رابطه با قوانین یک بار امارت اسلامی اعلان کرد که قانون مطبوعات گذشته درست است. بعدا اعلان کردند که قانون اساسی گذشته درست است به استثنای مواردی که نداریم، مثال رئیس جمهور نداریم، شورای ملی نداریم. این همگیش انعطافات است که یکی پیدگاه برداشته میشه. عالی میگن که حرف تازه را که امارت اسلامی با گروهی از متخصصین داره همیست که شما افراد مسلکی و متخصصه که بیرون رفتن وادار بسازین که دوباره بیاین در اینجا زمینه خدمتشان ما مساعد میسازیم. در قسمت ساختن اردو حرفای تازه وجود داره که ما از افراد مجرب مسلکی اردوی گذشته استفاده میکنیم. من در کنار بحثایی که شما مطرح کردین، من پیشتر در فراخبر با آقای عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه بحث داشتیم. اونا گفتن که هفته پیش ما با شماری از افغان‌هایی که از داخل کشور به ترکیه رفته بودن اونجا با چهره‌های مختلف دیدار داشتن. یعنی گام ها عملا سریعتر میشه پس از این. بله دقیقاً برداشت شخصی ما است که ما شاهد تقرر
چند تن از وزرای هم باشیم که اونا اعضای تحریک طالبان نیستن. شاید آخرین قدم می باشه که برداشته شود و به دنبالش حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود. بسیار زیاد تشکر. آقای معارج، شما چه فکر میکنید در مورد آینده ای که حالا در پیش قرار داره؟ با توجه به تحلیلی که آقای عاطف کردن، از خوشبینی ها سخن میزدن، آیا شما هم خوشبین هستین چیزی در حال تغییر است؟ کشورها آهسته آهسته گام میبردانند در مورد افغانستان یا نه فاصله زیاد است؟ بالکل زه عاطف صاحب خبره یا د افغان صاحب خبره تاییدوم. تغییرات را روان دي، تغییرات کیږي. حتی موږ ملت واقعا د بعض مسائل طالبان خوشاله دي، لکه مثلا امنیت را وصله ده، شر و فساد و غلا و جنگ سالاری، زورگویی، توپک سالاری او دا مسائل ختم کړي. دا اوس هم روان دي په پلټنه په دې مسایلو کې د اختطاف او آدم ربایي او دا مسایل هم کراکره لري کوي. خو بعض مسایلو ته باید موږ متوجه اوسو. ګوره دغه نړیوال په موږ بیان نه دي. نن سبا نړۍ ټول هر عمل چې کوي، هر عمل چې کوي دوی خپلو ګټو ته کوي. هلته دفترونه چې په افغانستان کې واضح دي، ته باید موږ فکر وکړو دوی خپل پروګرامونه مخې ته وړي. موږ باید څه وکړو؟ دولت د طالبانو باید معیاري حکومتونو ته ډېر زیات کار وکړي. تاسو یقین وکړئ پروژې روانې دي. دلته د خپله دغه جغرافیه د افغانستان چې غیر مسؤله دوی فکر کوي. دلته د چین مسلو ته غرب روان ده، د مرکزي اسیا ته پروګرامونه ورځ پر جوړیږي. داعشانو خبرې پورته کیږي. دوی په سادګۍ باندې نه وایي چې داعش راځي. هم پاکستان دا خبره کوي، هم تو ګوتریش ملګرو تو سازمان دا خبره کوي. نظامیان د امریکا او ناتو دا ټول خپل اتحادیه اروپا اکثره غړي د ناتو غړیتوب لري. نو دوی دا به څنګه وایي دلته خامه د ایران مسله ته دوی پام توجه ده د اتومي مسلو ته دیته دلته خامخا او څنګه پوتین هم باید موږ یې نه کوو. هغه هم د دې لپاره یو تهدید امریکا ته د انتقام د اوکراین کې جوړ کړي، د ګرم اوبو ته ځان رسولو یو تهدید جوړوي چې خدای ناصر قرباني نه سو. متاسفانه طالبان په دې څه یو پالیسي ته کار وکړي. دوی په وړو مسایلو باندې نښتي دي. خلکو ته مثلا نارمنیه ماته کوو، موسیق ما وړو، طبله داسې کوو، فلانه داسې کوو. په دې خبرو باندې دا دولت کار نه ده. دا مسایل د ګیر او بریت او دا مسایل د معلم او د ملا کار ده. دوی به په لویه کچه وینا کار کوي. اوس که موږ فکر وکړو دا خو راغلی شریعت تطبیقوي مثال د موږ یو کې استایي بڼه لري، نه مثلا خدای ناصر تخریب. موږ په دې پیږو چې بل الټرناتیو هم نشته. خبره دې کړه که موږ اوس راست د کمونیست او د طالب فرق چیز کړه، هغه خپل بیرغ راوړه، سور بیرغ په زور په خلکو تعمیل کړ. دا هم راغلی سپین بیرغ په زور په خلکو باید تعمیلوي. هغه په مرموز ډول باندې خپل حریفان او خپل دښمنانو وژنه. دوی هم پاره شپه په مرموز توګه وژل کېږي. هغوی د بیان ازادي ته به څه نه ویل، خندل به مارن د امنیت او د خاط لخوا به د کامدیو لخوا بیا په یو ډول نه ډول سزا ورکوله. هغوی به هم د خلکو عنعناتو ته نه، دا مهمه خبر ده، د خلکو عنعناتو د خلکو رواج او کلتور ته به لاس اچاو، خلک به ناراضه کوله. عین کار دوی کوي. هغوی به هم خپل کومنستان خلکو پرچم به چوکۍ کړو، د هم غیر مولانا به څوک نه کوي. نو فرق څه شته؟ هغه د کومنست په نوم کول دی، د اسلام په نوم باندې کوي. نو بنا د اختلاف د استعمار دا یو پروژه ده چې ملت له دولت نه لرې کوي، فاصله ایجادوي، متنفري، چې هغوی ته زمینه د لاسوهنې او هر وخت تغییر مسایل دي. نو بنا د شرایطو قرایض څه ګورم کېدای شي کوم تغییر روانه دی. پر دې شاته متاسفانه چې طالب هم لکه پخوانیو ملتونو په شکل له ملت نه خبرې پټې باید ملت شریکې کړي چې نړۍ څه غواړي، دوی څه غواړي، پروګرام چې شایده چې موږ بیا بیرته قرباني دغه لوبه نه سو. بسیار زیاد تشکر. آقای افغان خیلی کوتاه 30 ثانیه. زه امیدوار یم چې افغانستان اسلامي امارت په ټوله کې دغسې یو نظام رامنځته کړي چې بیا څوک د ټانک او توپ او زور له لارې ارګ ته ننوځي او هغه څه په ملت باندې تحمیل نه کړي چې دوی یې غواړي، بلکې د ملت اراده او د ملت رای ته رجوع وشي. دا بهتره ده. شما موقع ما میخوایم هم یک نکته را تاییدن بگویم که دوستان اشاره کردن که سیاست اسلام کاملا روشن است. در سیاست اسلامی هیچ چیزی مخفی وجود نداره. احکام صریح است، روشن است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی را از مردم در رابطه به حکومت و حکومتداری و نظم پنهان نکرده. اگر مردم شریک باشن تقویه میشه نظام. بسیار زیاد تشکر از حضورتان مهمانان عزیز. بشیر حاتف معاون انستیتوت صلح افغانستان، دکتر نادر افغان آگاه سیاسی و همچنان عزیز معارج دیپلمات پیشین. به بحث امشب خوش آمدین. از شما سپاسگزارم. و حال هم
ادامه محور. ندیمه بانوی کمدین 25 روز می شود که از دفترش در شهر کابل ناپدید شده است. یکی از بستگان این بانو گفته از سرنوشت او هیچ اطلاعی ندارند. از سوی هم سازمان عفو بین الملل از سرنوشت ناروشن بانو ندیمه و عظیم عظیمی ابراز نگرانی کرده است. ندیمه که پپتنگل ککای شهره است به خاطر اجرای برنامه‌های کمدی در صفحه فیسبوکش بسیار مشهور است. او در ماه‌های اخیر فعالیت‌های محدود امدادرسانی را نیز انجام می‌داد و به گفته بستگانش در عرصه حقوق زنان نیز فعال بود. یک عضو خانواده ندیمه به طلوع نیوز میگوید که 25 روز پیش این بانو از دفترش در شهر کابل ناپدید شده و خانواده‌اش تا هنوز از سرنوشت او اطلاعی ندارند. از جمله یک خانم به نام ندیمه که از دفتر کارشون از سوی طالبا اسیر گرفته شده و هنوز در بندان ها می باشد. خواهش ما از حکومت امارت اسلامی از طالبا ای است که لطفاً به این گونه کارهای خود خاتمه بدن. بازداشت فعالین حوزه سیاست، حوزه رسانه و حوزه جامعه مدنی خلاف قانون هست و نقض آزادی‌های اساسی. هر گونه بازداشتی باید بر اساس موازین قانونی، بر اساس حکم قضایی و با ابلاغ قبلی صورت میگیرد. این گونه ناپدید شدنها با واکنش سازمان عفو بین الملل نیز مواجه شده است. سید باقر محسنی، ندیمه، عظیم عظیمی و دیگرانی که ما درباره‌شان خبر نداریم کجااند؟ عفو عمومی طالبان یک مذاق است؟ اما یکی از بستگان سید باقر محسنی به طلوع نیوز میگوید که آقای محسنی عصر امروز یکشنبه دوباره رها شده است. پیش از این نیز نهادهای امنیتی بازداشت زنان معترض در کابل را تا هنگام رهایی آنها رسانه‌ای نکرده بودند. بیشتر باشندگان ولسوالی سنگین ولایت هلمند که در نبردهای سالهای اخیر خانه‌هایشان را ترک کرده بودند دوباره به خانه‌هایشان برگشتند. در بیشتر بخش‌های مرکزی این ولسوالی خانه‌ها، دکان‌ها، مکتب‌ها و ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی در بمباردمان هوایی و نبردها به ویرانه مبدل شدند. جاده ولسوالی سنگین که برای نظامیان پیشین، طالبان و حتی افراد ملکی خونین‌ترین جاده بود. ولسوالی جنگزده سنگین در حکومت پیشین و گورستان نیروهای بریتانیایی نیز مشهور بوده است. نبردهای 20 سال پسین چهره این ولسوالی را دگرگون ساخته است. مخکې کمربندونه بدلته چې دوی به دا فکر کوي چې مجاهدین د دا ځای اوس د دې ساحې سمه پر ما ټکان کړي. دا امریکا د پوسټو ته نږدې شاوخوا دا ګرد دوی به سوار کړي دي ټوله. این نبردها تنها ویرانه‌ها را در این ولسوالی به میراث گذاشته است. حتی در بخش‌های مرکزی این ولسوالی هیچ آبادی به چشم نمی‌خورد. بیشتر خانواده‌ها به همین علت از این ولسوالی کوچیده بودند. دلته هر څه لمنځه تللي دي، کورونه، دکانونه، ژوند. در اینجا خانه‌ها، دکان‌ها، مکتب‌ها و ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی در نتیجه نبردهای زمینی و هوایی تخریب شدند و حتی این مخروبه‌ها قصه‌هایی را در این باره بیان می‌کنند. د تلفاتو او د ویرانی نشي په ډیر اسانۍ سره لیدل کیږي. رحمت الله یکی از کسانی است که در این حمله هوایی به شمول پدر و برادرش 5 عضو خانواده‌اش را از دست داده است. تا ټپونه ورته ښکاره کړه دا رقم به ورته وګوره کومې و درواغ وسې خبره ده اوس ورته وګوره. هنوز هم دغدغه‌هایی از نبردها بر زبان‌های مردم گرم است و مانند رحمت الله بیشتر خانواده‌های این ولسوالی قربانی این نبردها شدند. اما آرزوهای زیادی در میان مردم وجود دارد. اوس د خلکو څه ژوند پیل کړی دی، معنا اوس غواړي چې دلته کار وکړي. یعنی دلته په زراو انسانان تر خاورو لاندې سوله، په زراو انسانان دلته شهیدان سوله. بیشتر باشندگان این ولسوالی سرگرم کشاورزی هستند. کشاورزی که در نتیجه نبردهای سالهای پسین ناممکن بود. اما اکنون باشندگان این ولسوالی از حکومت تازه می‌خواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
سفارت افغانستان در وارسا میگوید تا اکنون 3000 افغان از اوکراین وارد پولند شدند. دیپلمات‌های این سفارت میگویند در همکاری با پلیس سرحدی پولند برای افغان‌های گیرمانده دیگر در اوکراین نیز پس از تثبیت هویت اسناد سفر صادر میکنند. از سوی هم برخی از خانواده‌ها در کشور نگران فرزندان گیرماندهشان در اوکراینند که از چندی به این سو تماسشان با آنان قطع شده است. مسئولان سفارت افغانستان در پولند میگویند شمار زیادی از افغان‌های گیرمانده در جنگ اوکراین به پولند و کشورهای اروپایی پناه برده‌اند. طبق آماری که وزارت خارجه پولند 2 روز قبل ارائه نمود، بیش از 3000 تن از هموطنان ما توانستند داخل کشور پولند شوند و این ارقام در حال تغییر است، چون روزانه به تعداد زیادی هنوز هم از مرزها عبور میکنند و داخل کشور پولند میگردند. ایام الدین که سالهای زیادی می شود از افغانستان به اوکراین پناهنده شده بود و پس از گسترش دامنه جنگ به شهر خارکوف اوکراین، او اکنون با دشواری‌های فراوان خود و خانواده‌اش را به آلمان رسانده است. میگوید در منطقه‌ای که زندگی می‌کرد اکنون به یک ویرانه مبدل شده است. ما تونستیم خود به کشور پولند برسانیم و 1-2 روز بعد از پولند خارج شدیم. فعلا در کشور جرمنی موقعیت داریم. متاسفانه تعداد زیادی از افغان‌ها با ما بودند که تمام زندگی و تجارت و خانه و همه چیز رها کردند. افغانان چې په خارکوف یا کیف کې دي ورسره په ارتباط کې هم په کیف او خارکوف کې رشته هم جګړه سخت روانه ده. بر بنیاد آمارها بیش از 5000 پناهجوی افغان در اوکراین زندگی می‌کردند که در این میان بیشتر آنان جوانانی اند که برای ادامه تحصیل به این کشور رفته بودند، اما با شدت درگیری‌ها در این کشور خانواده‌های این دانشجویان در افغانستان از حکومت می‌خواهند که برای انتقال آنان به جای امن تلاش کنند. سنولا تر شوی دی یغه خطه دبم د خبر فکر کم کړی وي او صدیق الله د بل زمي چې دای د خطه پات شوی دی نو هغه کدای شي وسلټ شوی وي تر شوی وي خو موږ سره معلومات نشته ځکه واتس اپ ګول د ټلیفون ارتباطات کته شوی دي. تر اوسه پورې چې څومره معلومات موږ لرو د سه خاص مشکل سره افغانان لا نه دي مخ شوي چې دوی لپاره ضرر رسیدلی وي. با آنکه بیشتر از 10 روز از ادامه جنگ در اوکراین می‌گذرد، اما مردم و نهادهای حقوق بشری از به حاشیه رفتن چالش‌های اقتصادی و حقوق بشری افغانستان و تمرکز جهان بر کشور نگرانی کرده‌اند. برخی از شرکت‌های املاک در ترکیه میگویند شمار افغان‌هایی که در این کشور در تلاش خرید خانه‌ها و زمینند 50% افزایش یافته است. مسئولان این شرکت‌ها گفتند اکثریت این خریداران ماموران حکومت پیشین هستند. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگوید که در 1 سال گذشته 1500 بازرگان خرد و بزرگ برای سرمایه‌گذاری به ترکیه رفتند. سرمایه‌گذاران و بازرگانان کوچک و بزرگ به هدف گرفتن تابعیت در ترکیه خانه و یا زمین می‌خرند. شمار از شرکت‌های املاک می‌گویند که از 6 ماه به این سو شمار متقاضیان خانه در استانبول 2 برابر شده است و 70% مشتریان آنان مقام‌های بلند و پایین رتبه حکومت پیشین هستند. İlk zamanlarda Türkiye'de vatandaşlık 500.000 dolar. در سالهای اول اخذ تابعیت ترکیه از سرمایه گذاری $500,000 آغاز می شد. اما در این 3 سال اخیر خارجی ها می توانند با سرمایه گذاری $250,000 تابعیت ترکیه را به دست بیاورند. افغانای ما اکثرا آمدن در تحول تا آخر اینا سرمایه گذاری کردن، روی خانه سرمایه گذاری کردن، بعضیشان روی شرکت باز کردن برای خود، بعضیشان. آمارهای دقیق درباره سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ترکیه در بخش خانه و زمین روشن نیست. اما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در 1 سال گذشته 1500 سرمایه‌گذار خرد بزرگ به هدف سرمایه‌گذاری به ترکیه رفتند. هر چقدر که ظرفیت تو سرمایه از وطن میبرند و در دیگه جای میرن به دیگه مردم منفعت میرسه، برای خود ما منفعت نمیرسه. پیش از سقوط نظام جمهوری تبلیغات شرکت‌ها در رسانه‌های اجتماعی برای خرید خانه در ترکیه بازتاب گسترده داشت. در کنار آن بیشتر شرکت‌های گردشگری در کابل نیز زمینه را برای خرید خانه در ترکیه فراهم می‌کردند. 70% شرکت‌های ترول جنسی مارکتش هست، این بخش کارش است، به خاطر که برای اونها 1% خیلی بالا میته برشان. کسی که از خانه گرفته میشه یا خانه میخرن. اینجا یکی از منطقه‌های استانبول
است که گرانبهاترین خانه ها در این منطقه وجود دارد. در اینجا برخی از مقامات پیشین حکومت خانه خریدن و بوده باش دارند. تمیم شهیر، طلوع نیوز، استانبول. باشندگان پکتیا میگویند که نبردهای سالهای پسین و حوادث طبیعی 3 شاهراه بزرگ این ولایت را آسیب پذیر و تخریب ساخته که رفت آمد در آن دشوار شده است. باشندگان این ولایت از وزارت فواید عامه میخواهند تا این شاهراه‌ها را بازسازی کنند. میراث نبردهای سالهای پسین. این پل مرکز پکتیکا را به گذرگاه بازرگانی انگورعده ولسوالی برمل این ولایت وصل می سازد. به علت تخریب این پل حالا ترافیک این شاهراه‌ها از این سیلبر استفاده می کنند، اما در روزهای بارانی و سرازیر شدن سیلاب این مسیر نیز بسته می شود. پلچکونه لویدلې دي مڅوي دي نو موږ غواړو له اسلامي امارته چې موږ ته دغه لارې جوړې کړي او دا لارې راته پخېږي. در نبردهای سالهای پسین و حوادث طبیعی نه تنها این پل بلکه شاهراه بزرگ این ولایت آسیب پذیر و تخریب شدند که رفت و آمد در آن دشوار است. د پکتیکا لوی لارې لکه ګردیز لکه انګوراډه که غزنی دا ټول تخریب شوي دي په ګام باندې باید جوړ شي. باشندگان این ولایت میگویند که نه تنها شاهراهای عمومی این ولایت بلکه جاده‌های ولسوالی‌های جانیخیل، ارگون و گومل نیز آسیب دیدند که نیاز به بازسازی دارند. غلاري چې بیخي ترمیم شوی نه دي یا بیخي جوړ شوی نه دي هغه بیرته لسره ورغی تر څو د خلکو هغه ستونزې چې په لویو لارو کې لري هغه ستونزې ورته حل شي. د فواید عامه وزارت دا تعهد را سره وکړو، دا یو وعده را سره وکوله چې خامخا به تاسې پکتیکا ولایت ته پاملرنه کوو. باشندگان پکتیکا علاوه بر خواست بازسازی شاهراهای این ولایت خواهان توجه حکومت کنونی در بخش‌های معارف، خدمات بهداشتی و برق نیز هستند. آنان میگویند که در زمان حکومت پیشین نیز به مشکلات مردم این ولایت در این بخش‌ها رسیدگی صورت نگرفته است. سازمان همکاری‌های اسلامی نمایندگیش را در کابل بازگشایی کرد. این سازمان هدف از دفتر افغانستان را توجه به اوضاع جاری کشور و تلاش برای هماهنگ کردن کشورهای اسلامی از بهر عملی کردن تعهدات نشست این سازمان در اسلام آباد می‌داند. در همین حال چهره‌های نزدیک به حکومت بازگشایی نمایندگی کشورها و سازمان‌های جهانی را گامی برای مشروعیت حکومت سرپرست می‌دانند. 2 ماه پس از نشست ویژه سازمان همکاری اسلامی با محوریت افغانستان در اسلام آباد، اکنون این سازمان با پخش اعلامیه‌ای از گشایش دفترش در افغانستان خبر داده است. سازمان همکاری اسلامی میگوید که محمد سعید اولیاش همچون رئیس دفتر کابل تلاش میکند تا در هماهنگی با کشورهای اسلامی بر اوضاع جاری افغانستان رسیدگی کنند. قرار است این دفتر فعالیت‌های بشردوستانه سازمان همکاری اسلامی را با افغانستان و متحدین بین المللی هماهنگ کنند. سازمان همکاری اسلامی در نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی 2 ماه پیش در اسلام آباد تعهد کرد که صندوق وجهی را برای افغانستان از بهر رسیدگی به بحران بشری در این کشور ایجاد خواهد کرد و در راستای حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، کودکان، دسترسی به آموزش و آزادی بیان یک تیم بین المللی از دانشمندان مسلمان را برای گفتگو با طالبان به کابل می‌فرستند. موږ سازمان کولی شي چې د اسلامي امارت روابط جوړول او عادي کولو کې د نورو هیوادونو سره مثبت رول ادا کوي. از سوی هم چهره‌های نزدیک به حکومت سرپرست به این باورند که بازگشایی نمایندگی‌های سازمان‌های جهانی می‌تواند در مشروعیت جهانی برای حکومت تازه گام‌های سودمند باشد. د دا ډول نړیوالو سازمانونو دفترونه پرانیستل په افغانستان کې دا یو پرمختګ بولم زه. نړیوالو سره یو بله کړکۍ د رابطې پرانیستل کیږي، بالخصوص دغه دفتر چې د اسلامي نړۍ سره زموږ یو نوی باب پرانیستل کیږي، دا به د افغانستان په سیاسي ډګر کې د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې ډیر مؤثر او ډیر مثمر تمام شي. دفتر سازمان همکاری اسلامی در حال در کابل بازگشایی می شود که این سازمان به تازگی از ادامه کمک ها برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که در تازه ترین مورد دولت نایجریا $1,000,000 را به صندوق امانت بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. و همین ترتیب رسیدیم به پایان محور. از همراهیتان سپاسگزارم. شب بخیر.